کوم دی وه چې دا زما زوی ریحان زیب چې کوم دی که نه دا د دې امت او د دې قومونو دپاره نه ځان دغه کړو دغه لپاره شهید شو ما نور هېڅ څه نشته دی ملګرو د ریحان زیب کم پلار چې دی د هغې کم پارټ 1 چې موږ تاسو سره شریک کړی کوم د عمران خان وکیله چې وه هغې چې ورته کال کړی دا د هغې پارټ 2 دی او هغه کمې خبرې چې دي هغه تاسو واورېدي د ریحان زیب د پلار نور در سره شیره کوم یعنې د ویډیو نه زه ټوټل خبرې در سره شیر کوم ریحان زیب پلار ورته وایي چې هغه د قوم دپاره مړ شو مخکې سوی واورئ بس زما دغه خبرې دي نور زما نشته نو ستاسو اواز باندې کټ شو کاکل غوندې راته دوباره ووایه لکه ریحان زیب کم پلار چې دی کم مشال یوسفزۍ چې ورته کال کړی دی نو د دې کم ریحان زیب دا خالي د دې قوم دپاره دا شهید شو بالکل کاکا دغه خبره پاکستان ته په درجه په کوم خان صاحب وي دغه چې دې چې څونه مخلص او په کاز باندې هغې ته پته وه چې ډېر بهادر و نر و نو ماتول یې شو نه نو مړ یې کړو بس دا زما دغه خبره مشال یوسفزۍ ویل چې خان صاحب وایي چې دا ډېر زیات بهادر و نو دیو ماتولی نه شو یعنې شکست یې نه شو ورکولی نو د هغې له سببه چې کوم دی وایي دا مړ کړو مخکې څه وایي ګورئ واورئ السلام علیکم کور والو ته زما د طرف نه او د خان صاحب طرف نه تعزیت صحیح ده السلام علیکم اوکې د ډېره مهرباني کاکا ډېره مشاله بابا مې خواته ناست دی تاسو ته ما یو خبره وکړه چې ریحان زیب شهید یو لوی ارمان دا و چې زه په خپل والدین باندې حج عمره وکړم تاسو واورېده چې دا کم کس مشال یوسفزۍ ته وایي چې د ریحان زیب د کم پلار مور دا یو ارمان لکه چې موږ عمره وکړو نو مشال یوسفزۍ وایي زه به خان صاحب ته ووایم دې نه علاوه ورته نور داسې ډیمانډونه هم وکړي کم چوک چې دی د هغې نوم دې وایي بدل کړی شي دوه درې داسې نور پیغامات هغه ورته وایي نو مشال یوسفزۍ وایي چې دا هر څه به زه خان صاحب ته ووایم او خان صاحب چې کوم دی هغه به هر څه دا هغه قبلی اوس که تاسو وګورئ الیکشن چې کوم دی هم تقریبا پی ټي آی هغه زه به ویم چې ګټلی دی نو په خیبر پښتونخوا کې د هغه حکومت چې کوم دی هغه کنفرم دی او په وفاق کې چې کوم دی داسې امکانات هغه لږ داسې ګډوډ دي ځکه که چېرته اتحادونه خوا دې خوا پکې وشي نو بیا به داسې څه مسله وي فی الحال خو چې کوم دی عمران خان کومه برتري چې دا هغه اصیل ده په دې نورو پارټیانو باندې نو کومه ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره